السلام علیکم ملګري، ستاسو سره نن ډېر خوندور ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم. ټکنیکل نه کې په دا هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال پوه ستاسو ملګري نن دا خوندوره طریقه په دغه ویډیو کې هم دروښایي. تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که تاسو غواړئ چې د اردو لیکل د وایس یا د اواز په ذریعه سره ملګري وکړئ، ستاسو ملګري دغه خوندور لیکل په اسانه طریقه سره څنګه کوئ. دغه لپاره مې ستاسو نن دا خوندوره طریقه راوړې چې ستاسو تر اوسه پورې دغه طریقه چې کومه ده ستاسو لیدل یې هم نه وي. صحیح ملګري ویډیو اخره پورې ګورئ. که تاسو زما یوټیوب چینل ته په اول ځل ملګري راغلي وئ، مهرباني وکړئ زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې د غنټۍ نشان هم ووایه چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت سره په ټیم سره در ورسېږي. د ملګري که ستاسو چیرې دغه ویډیو خوښ شوله د ویډیو د سره لایک کړئ. د ملګري نه راځو د ویډیو په طرف ویډیو شیر کوم. لکه څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راوړئ، د ملګري ستاسو ته راشئ، ستاسو دلته پلی سټور اکاونټ پیدا کوئ. صحیح ملګري دلته د ما سره دغه پلی سټور اکاونټ موجوده، ستاسو دلته راشئ، په پلی سټور باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري چې کله تاسو هر کله په دغه پلی سټور باندې کلیک وکړئ، صحیح ملګري ستاسو دلته راشئ، په سرچ کې ورته ولیکئ اردو وایس کیبورډ. دلته دغه ما مخته ورته لیکلي وي دغه دلته ملګري دغه لاندې دویم کیبورډ چې ستاسو ته ښکاري، ستاسو ته راشئ ملګري، په دغه کیبورډ باندې کلیک وکړئ. که ستاسو ملګري دغه کیبورډ چیرې نشئ ډاونلوډ کولی، دغه کیبورډ لینک چې کوم دی د یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې ستاسو هم ملاوي شي، ستاسو ملګري هغه ځینې هم ډاونلوډ کولی شئ. ستاسو دلته راشئ، په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن چې کوم دی دغه مو دغه کیبورډ ډاونلوډ کړی دی. صحیح ملګري ستاسو کله ډاونلوډ کړئ، ستاسو راشئ په اوپن آپشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري چې کله تاسو په دغه شنه آپشن باندې کلیک کړئ، ستاسو ملګري دلته دغه کیبورډ چې کوم دی ستاسو ملګري دلته دغه کیبورډ دغه رقم ته شکل راشي. صحیح ملګري لږ انتظار کوئ. صحیح ملګري ستاسو ته دلته ملګري نوره طریقه هم در وښایي. صحیح ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري بیا دلته دغه پوس او لنی آپشن ښکاري، ستاسو ته راشئ ملګري، په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. صحیح ملګري چې کله تاسو هر کله په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ، ستاسو ته ملګري بیا دلته دغه رقم ته سیټینګ راخلاص شي. صحیح ملګري چې کله ستاسو ته ملګري دلته دغه رقم ته سیټینګ راخلاص شو، ستاسو دلته راشئ، ستاسو ملګري دلته دغه په څنګ کې د کیبورډ آپشن راخلاص کړئ. چې کله تاسو دغه آپشن راخلاص کړل ملګري، ستاسو راشئ په اوکې باندې کلیک وکړئ. دغه رقم ته بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. بیا ستاسو چې دلته ملګري دغه پوس دویم آپشن ښکاري، ستاسو دلته راشئ ملګري، په دغه دویم آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه دویم آپشن باندې کلیک وکړئ، ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته دوه آپشن راخلاص شي. صحیح ملګري ستاسو دلته راشئ ملګري، دلته په اردو وایس کیبورډ آپشن باندې کلیک وکړئ، دغه دویم آپشن. چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړل ملګري، ستاسو هېڅ چې غواړئ ملګري چې په هر ځای کې ستاسو لیکل غواړئ، ستاسو ملګري کولی شي. لکه دلته زه غواړم ملګري چې په مسینجر کې لیکل وکړم. صحیح ملګري ستاسو ملګري په مسینجر کې د وایس په ذریعه سره لیکل څنګه کوئ. صحیح ملګري لکه دلته ما دغه یو ملګری دی، زه غواړم چې دغه ته د وایس په ذریعه سره لیکل ور وکړم. صحیح ملګري ګورئ ستاسو دلته راشئ ملګري، په ټیکس میسج آپشن چې کوم ځای ته ښکاري دغه د لیکلو ستاسو دلته راشئ ملګري، دلته ستاسو چې هر څه ور لیکئ. صحیح ملګري ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لاندې د کیبورډ په سر کې سیر آپشن ښکاري، دلته راشئ ملګري، په دغه وایس آپشن ته ګوته ونیسئ. صحیح ملګري چې کله ستاسو ملګري ګوته ورکړي په ونیوله، ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته آپشن راخلاص شي، ستاسو دلته راشئ ملګري، په دغه آپشن باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه آپشن باندې کلیک وکړل، تاسو ملګري دلته هېڅ لیکل څنګه کوئ. صحیح ملګري ستاسو ملګري دلته دغه په سکرین دی یا په کیبورډ آپشن دی دغه وایس آپشن ښکاري، دلته راشئ ملګري، په دغه سره وایس آپشن دی صرف ګوته ونیسئ. ستاسو ملګري چې هر څه ورته لیکئ، ستاسو صرف اواز ورته کوئ، ستاسو ملګري دغه ډایرکټ لیکي. صحیح ملګري دغه مو لیکل خو مو ته ځکه اجازه نه راکوي چې مو دغه ریکارډینګ کمره چې کومه ده دغه ملګري مو نه ورپرېږدي چې زه خپل اواز ورته ریکارډ کړم. صحیح ملګري دا خوندوره طریقه چې ستاسو ملګري نن په دغه ویډیو کې مو در وښوله. صحیح ملګري ستاسو نه نوره اجازه غواړم. د الله په امان.